افغانستان کې د خپل رول پټولو دپاره پاکستان اوس غواړي پښتنه نړۍ ته ترهګر معرفي کړي. د څېړونکو نظر ډاکټر عرفان اشرف ویل چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی، د هغه راپدې خوا د پاکستان صدراعظم عمران خان د ریاست یوه بیانیه وړاندې کوي چې ګنې کابل کې بدلون راغلی ده، د پښتنو علاقه‌یي بدلون دی او دې کې پاکستان هیڅ قسمه لاس نه لري او طالبانو پښتانه کب پرستیو خلک دي. په ټولنیزو رسنیو، مطبوعاتو او د سیاسي کارکوونکو ترمنځ اوس هم په دې خبره بحث روان دی چې د عمران خان لخوا پښتنو ته د طالبانو خواخوږي ویل به په راتلونکي کې څه اثرات ولري. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې استاد د ډاکټر عرفان اشرف په وروستیو کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې د پښتون ریاست او قوم پرستۍ په نوم یو مضمون لیکلی دی او هغه ویبو ای ډیوا ته وایي پښتانه که یوه خوا د ترهګرۍ ښکار دي نو بل خوا نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپېژندل کیږي. ډاکټر عرفان اشرف ویل چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی، د هغه راپدې خوا د پاکستان صدراعظم عمران خان د ریاست یوه بیانیه وړاندې کوي چې ګنې کابل کې بدلون راغلی ده، د پښتنو علاقه‌یي بدلون دی او دې کې پاکستان هیڅ قسمه لاس نه لري او طالبان او پښتانه قوم پرستیو خلک دي. نوموړي ویل چې عمران خان د ریاست داسې بیانیه خپروي چې ګنې د امریکا په افغانستان د برید نه وروسته پښتانه راوچت شوي او ډېر خلکو طالبانو کې ګډون وکړو، کومو چې امریکای ته ماتې ورکړه او کابل یې ونیوله. خو ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د عمران خان دا خبره بې بنیاده ده، ځکه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان ریاست د امریکا ملاتړ کړی او پاکستان په دې په بیلیونونه ډالر د امریکې نه امتداد اخیستی دی. بلخوا د پاکستاني طالبانو تحریک هم د عمران خان دا بیان رد کړی چې ګنې د هغوی تحریک کومه د کمپرستۍ بڼه لري او په خپل یوه بیان کې ویلي چې د ټي ټي پي په لیکو کې د پاکستان د ټولو قومونو خلک شامل دي. ډاکټر عرفان اشرف وایي پښتانه د طالبانو سره خواخوږي ښودل د دوی څېرې ته په نړیوال کچه ډېر زیان رسوي او په نړیواله کچه ورته د یو ترهګر په سترګه کتل کیږي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د ته نه وړاندې هم د ملګرو ملتونو یو غونډې ته خپله وینا کې ویلي و چې پښتانه د طالبانو خواخوږي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.